د IPL شپږمه لوبه د پنجاب او بنګلور د تیرو لوبې پوره جزئیات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. IPL پنجاب لوبډلې د بنګلور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د هند تجارتي لیګ یا IPL شپږمه لوبه کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه او د 90 منډو په توپیر یې بریا خپله کړه. د IPL دا لوبه چې په دوبۍ کې د کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، په پیل کې د بنګلور لوبډلې پچه وګټله او لومړی د پنجاب لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د کینګز 11 پنجاب له لوري لوبډلې مشر کې ال راهول په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه او د روان IPL لومړنی توپوهونکی شو چې سلیزه یې ووهله. هغه د 7 شپږیزو او 14 څلوریزو په مټ په 9 شپېته توپونو 132 ناسوځېدلې منډې وکړې او دا ستر هدف یې وټاکه. له هغه پرته مایک اګریوال 26، نیکولاس پوران 19 او کرون نایر 15 ناسوځېدلې منډې وکړې. کینګز 11 پنجاب په ټاکلو 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې وکړې چې د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته یې د 200 منډو هدف وټاکه. د بنګلور له لورې شیوام ډوبي 2 او یوژندرا چاهال 1 وکټه واخیسته. د 200 منډو د هدف په تعقیب د رایل چیلنجر بنګلور لوبډله په توپوهنه کې په بشپړه توګه ناکامه شوه او ټوله لوبډله په 19 اورونو کې د 109 منډو په کولو وسوځېده چې د 90 منډو په ستر توپیر یې په لوبه کې ماته وخوړه. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان TV چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.